السلام علیکم، زه یم سلمان خان. امید کوم چې تاسو ټول بخیر. ما چې د دې ننني ولاګ شروع کړو زموږ سره اوسئ. دا پکې راهیله بخیر. راهیله څنګه چللی؟ ښه حمزه دی، حمزه پکې راغلی بخیر. ښه ده الحمدلله. ته ښه څه کې بهر ته ښه ښه. او اختر دې وکړو؟ ښه مزه یې خو وه، ډېره مزه یې وه. ته وایه، خپل وایه. بس یاره شکر الحمدلله. خیر اوس بیا هم کوي، اوس به بیا هم کوي. ښه شاته ګوره، روانه شي. نه شاته یو شیل به مې پکې ډالۍ کړی خو زه ډالۍ کړم. اوس ناوخته دی، زه ډالۍ کړم. څه ووایم چې څنګه شوله تېره زمانه، څه ووایم چې څنګه شوله تېره زمانه. ماشاءالله. زه به پکې پروت وم د ساقي په میخانه، او دومره چې مور راباندې پوه شوه جومات په بار ووتم. راواچو او وړه اختر به زه د چې کوم دی نو شعر پکې ډالۍ کړو. او دا کیسه پیسه ده. ځو به پورې غاړې ته، پورې غاړې مطلب مټه خریړۍ طرف ته. هلته کې زما د ماما د لیکور دی، خپل نیا د لیکره به ځم، د ماما د لیکور طرف ته به ځم. نو زموږ سره اوسئ. مې راواغستو دا خندا دل نه رولانه مې غاړه راواغسته سویلدیشي ده. او اوس چې کوم دی نو زه به پورې غاړې ته د خپلې نیا د لیکور ته خریړۍ ته. او ګیټ مې چې کولټ دی، زو به زموږ سره اوسئ. ښه دا چې کوم دی نو اګېمن د پل نه دې خوا ځای دی، دا طرف شروع شو. ډېر خلک خو نشته، ګڼه ډېره نشته دی. خو دغه والا راوتلي ابو والا خلک څه دي، پارکونو مارکونو والا هغه پکې صرف راوتلي، او نور داسې سم سړی پکې نه دی راوتی لکه هسې دی بازار ته. خلک خو راځي په دې روډ باندې. هغه نو کوم چې پارک مارک ته راغلی که نه ابو والا، هغه خلک راوتی دی. خیال دی سیسټم دی. اوس دغه ته راورسېدو سمبټ ته. دا چې کوم دی نو مټه ده، مټه مو خوشي پرته ده، ډېره ګڼه نشته دی، کار ښه دی. خلک ښه دی نه راوځي. یا خو دا تیلو ګرانېوالې وجه خو نه ده، خو څه قیسه پیسه ده، خلک ډېر نه راوځي. خبر ده دا پنجاب بیکري ده، تاسو ویلی شئ. دلته به ځو اوس، او یو لکه ماحول ګرم دی. د دې نه به چې کوم دی نو دغه رالو مټۍ به راخلو، بیا به ځو. دی نو نوی سامان وی راغی دی، اوس سره خو شیز ختم دی. نوی سامان راغی به اوس راکوځئ، او پوره ټیم به ګورئ چې لږ یې که څه حساب کتاب دی. او دا بیکري ده، ماحول انجوای کوي. دې کې نور کله ډېر ښه سامان اوس هم ښه دي، ځکه ختم شوي دي که نه. او څه د اختر سیزن دی نو دا کیسه پیسه ده، دا سامان به رالو ځو به بیا. خو وایي نور هم راکوځئ، خو ما یې نور پرېږده، دا شته چې کوم دی د دې نه یو کیلو راکړه او ځو به. او دا مې پکې راواخسته، ډېره مزداره ده، ټېسټ یې ډېر ښه دی. دا هم تش پراته دي. پټۍ ختمه شوه، دا ورته راواغستو او ګاډی هغه ولاړ دی د رخشې ناخوا. او زه به اوس خریړۍ ته به ځو او سیمپوړې ته به ځو. خریړۍ کې مې د ماما کور دی، او په سیمپوړه کې چې کوم دی نو هلته کې د ترور کور دی. هغو ته به مبارکي و د اختر ورکوو، بیا به دا ځو زموږ سره اوسئ. دا اوس کالج چوک ته راکټ شو دې طرف ته، او ځو به اخوا بازار ته لاړ نه وړو، هلته کې ګڼه ډېرې. او دا چې کوم دی نو په دې طرف باندې به ځو، اوس خریړۍ ته به اول ځو، بیا به ځو دغه ته سیمپوړې ته. او دغه د اختر دویمه ورځ ده، او دغه چللی نو هو تاسو ته به پکې نور څه ووایو. خیال دی کوم دی نو خریړۍ راورسېده، خریړۍ. او دا چې کوم دی د دې لارې نه زه ډېر زیات تنګ یم. د دې لاره سره دا دې کلي ته کوزه شو ده، صحیح ده. او دا تنګه ده سمه، نو خس په خس په ګاډی بچ کې او ځې به په دې کې
د دې دا خلک په دې لار ډېر په دې کورونو ډېر میندې اوري لارې له خاص ځای نه ورکوي اورې نو زه یم چې لکه دا چا ته د غټک لې که نه غټ کار به وکړې دا سري بري سړی رواني مخکې د ما سره جي ګاډی و نو هغه به پکې ما لګو رالګو اوس خو عادت شوی یم خو لکه چې کوم دی نو هېڅ اسان کار نه دی تلم ډېره بې خونده تنګه لار ده ډېره زیاته په دغه ځای کې چې به زه راکټ کېدم که نه نو په هغه ځای کې به زما نه لګېدو مخکې زما سره په 2017 کې جي ګاډی و نو ما په دې ځای کې لګوو خامخا اوس خو عادت شوی یم ماشاءالله خو چې کوم دی نو دا ډېره تنګه ده او لوکوټې چې غټ ګاډی نو سړی پې نشي راوستی لکه جیپ او دا چې شو که نه ناشنا کس یې پې نشي راوستی نو د هغې د لاسه ډېره مسله یې اوس په زور دغه حل دا خریړی ده دا نمونه کوسي دي ښکته بیا ښه دی لوکوټې وټ دی سیسټم او اوس په دغه ځای دا ګاډی ورده دغلته کې او بس بیا به وروستو میلاویږو ښه تر مبارکې خپلې نیات ورکړه او نور څوک کور کې نه او ما یې چې دې پټو طرف ته راوځم یوازې دلته کې موږ په وړوکوالي باندې راتلو ډېره مزه به یې کوله او دا مخې د ماحول ډېر زیات ښه ښکاري ډېر ښکلی ځای دی تاسو لیدلی شئ دا پټي مټي طرفونه دي که ته دلته کې وله ورته وایي هغه طرف ته به پکې ځو ډېره مزدار ځای دی لکه داسې ښه غونده کې خلکو ته ښکاري خیال دی او دا پټي مټي دلته کې ښه پلن دي غرونه لوکوټي سیټ دي دا انجوای کوي او اوس که ته وله ورته وایي ډېر مزدار ځای دی هلته کې به ځو پکې او یو 2-3 کلیپه به د هغه ځای نه اخلو او زما د نیکه د لیپټی موږ به ورته مخکې راتلو نو ډېره مزه به یې کوله هلته به ځو نورو زما ماماګان چې کوم دی بارمل کې او د کور هغه چې دي نو هغه اوس دې ټایم کې کور کې نشته که نه به راسره هم راوتي او دغه چلول دی دا به کوو او ډېر ښکلی ځای دی تاسو باندې به دا ځای نه وینو مرغو اوازونه پکې ډېر ټیټ را روان دي خیالو دی دا ماحول انجوای کوي دا شارټ کلیپونه دي بس داسې به یې واخلو مخکې زه راغلی وم نو دا ځایونه ډېر بدل وو اوس چې دی نو دا ځای پکې دا کور جوړ شوی دی ماشاءالله ډېر ښکلی ښکاري او دا لارې هم مخکې د خاورو وه دا اوس سیمټي کلي ده پکې هغه غر چې ښکاري دغې ته ماندور وایي دغې ته به پکې چېرته کرالو ټیم و نو چکر به ولګو او دا تاسو وینئ ماحول انجوای کوي او هغه وله دا ده دا هم پوره ګنده شو ده مخکې به دا داسې ښکلې پاکه پرته وه دا پلسټیکونه ملسټیکونه په دې کې نه او دغه ځای کې دغه زما د ماما د لپټی دی او دا وله ده او هغه روډ ښکاري په دغه بایپاس دی دغه بایپاس راغلی دی او دا وله ده دغه ځای کې یوه جرنده وه چې ښکته راکبره ده هغه به هم ډېره مزداره وه او جرندې خواله پکې ځو جرنده درته پکې ښیم ښه تاسو ته پکې جرنده ښیم دلته کې جرنده وه هغه ته پکې ښیم او دغه ځای نری پول و په دغه پول باندې به زه نه شم اغوښتی په وړوکوالي باندې نو سمه غویمه به وه زما د ترور زامن او دوی به راغلي وو نو هغه به پکې څه به واغوښتو څه به نه شو اغوښتی خو زه به پکې چې دی نو نه شم اغوښتی نو دغه به و څه ورته وایي لوی ټینشن به ورات د دغه ځای نه او دا تاسو لیدلی شئ دا وله راغله ډېر مزدار ځایونه دي لاک به په دې چل جوړو ښکلی کلی دی ګورئ ښه یا خو چې د دې نیا د کلي خلکو ته هسې ښه ښکاري په وړوکوالي باندې ډېره مزه او بیا چې سړی ډوب شي نو مزه یې ورو کمېدو شي اوس هم مزه کوي دا چې خلک داسې رواني پکې نه هغه ځای کې پکې وله خورا شوي شانتي ده هغه لښتی دی پول غونده کې و په دې باندې به زه نه شم اغوښتی په دې نریزې باندې به تلو که نه
نو په دې باندې به زه نه شم وغوښتی دې ځي نه به یېرېدم به یې چې ښکته ارته ونسم او دا به هم بهېدو تیز اوس خو دا هم رغی شوی شانتې دی دا ښکته ځي او دا هم اوبه پکې نشته دی خو زه به پې یېرېدم په دې ځي باندې نو دا به مې پکې یو په دې موم ریس کې پروت و باید چې دا درته وښیم او زه بره دغه طرف ته یوه جرنده ده دلته پکې ښیم ډېره مزداره ده جرندې خو اوس ورکې شوي دي خیر ډېرې نشته دی خو دا به راته پکې ښیمه جرنده ښکته وکړه پره خو پته راته نه لګي اوس زه په دې خوا ترپه دا ماشاءالله ډېر ښکلی ښکاري دا زیړ زیړ ګلونه پکې دا بایپاس دی دغه روډ ته دی روډ ته وځو پکې مخکې داسې خوشي پټي وو او خراب هم نه پټي به کاړ به یې ورته وي په دې کې اوس دا بایپاس وتلی دی تاسو چې کوم دی لیدی شئ او مخې ته ارنۍ ورته وایي هغه ځای کې ارنۍ ده اوبه پکې تیزې بهیږي نو دا روډ په تیز کراس کړو بیا به ګورو دا ځای ماحول انجوی کوي دا کیسه بیسه ده دې لکانو ته یم که نه چې د ټیک ټاک یو ویډیو راله جوړه کړي خیال دی ورته ملګرو راله د ټیک ټاک ویډیو وکړه ستا څه نوم دی أما سلمان او ستا نماسي الرحمن ښه اختر انجوی کوئ ښه دلته راوتې پټوانو له او دلته راوتو بایپاس ته مونږ تصویران وباسو ښه جو وویستو او ویستو اوس په څه کوئ ښه ښه د ډېره مهرباني دي راله چې کوم دی د ټیک ټاک ویډیوز وکړي او دا سیسټم کیسه پیسه وشوه اوس په موږ هم ځو کور ته خو ویډیوز وکړې راله او اوس دا حل حوال دی زه به تاته څه ووایم دا ځای په ځای باندې خلک راغلي دي ولاړ دي ویډیوز کوي دا کیسه پیسه ده ځو به اوس کور ته یو ویډیو وشوه راواپس شو دې طرفه او ماشاءالله تاسو لیدلی شئ ډېر ښکلی ماحول دی ښکلي پلن پټي دي او ډېر مزدار موسم دی ځایونه دي راواپس شو زه به کور ته او دا لاره ډېر مزداره ښکاري داسې چې کوم دی نو د ولې د سایډه راواپس شوم او دغه دی دا ډاکټر زیشان صاحب دی او دی چې کوم دی که نه دا پیر دا زمونږ د وړوکوالي ملګری دی او دا هم څنګه چل دی سلام خو به کوو خیر دی الحمدلله او دوی ووایي چې لکه ډېرې خبرې به پکې نه کوو ځکه چې یا مسله وراني اوس چې کوم دی نو د خپل نیکه دل له کور نه رالو بره خپل ترور دل کور طرف ته او ځو به اوس هلته کې او دا زما ملګری و زیشان دی شایي و خبرې پکې وي چې لکه ما اوایډ کړي چې خبرې پکې ونه کړم او ځو به بره او بیا به ځو ډایرکټ کور ته ماسخوتن وکړو ماښام وکړو بلکې دلته به روټۍ خورو بیا به ځو کور ته زموږ سره اوس چې کوم دی نو د دې سیمپوړې نه هم راواپس شو ځو به کور ته او څوک مې راته پکې ونه ښول د دې خلک ټول څه شرمېږه غونته کې په ویډیو کې ځان نه راولي چاته چې ووایي چې یاره نه زه ماله خبرې نه راځي دغه چل ولې کیسې پیسې دی بس دا لاره انجوی کوي زه به کور ته بس دا ویډیو به بیا ایډیټ کوو اپلوډ کوو به انشاءالله ماشاءالله ماحول انجوی کوي او دا دا کومې وه بایپاس دی دا تاسو لیدلی شئ دا ګیمن پول دی او ټلي موټلې هم چالو دي په درس کې او پارکونه مارکونه هم چالو دي د شپې خوازخیله ده تاسو لیدلی شئ د چکر ولتلي اوبه ووایي په ډاک سکتو